ځای ده؟ چلغو مچلغه ده؟ ها. ته کوم ځای؟ موزه کوم ځای؟ مرزاکي کومه ولسوالۍ پسې ده؟ کومه احمد خیلو؟ اوښه ده غوښه. کومه ولسوالۍ ده؟ لجه منګل. کوم ځای ده؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو لیدونکو خدای دې تاسو بروغ وای جوړ بوي. دا د روژې مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. غواړو چې په همدې لویه لاره د افغانستان سرحدي پټان ولسوالۍ ته لاړ شو. د یو شمېر کورنیو لپاره به مرسته هم وړو او د بېلابېلو هېوادوالو سره به مرکې هم کوو. د هغوی لپاره هم انشاءالله تعالی روژه ماتې هم ځان سره راخیستې دي. تاسو راځئ زموږ سره پاتې شئ، ویډیو مخ ته شیر کړئ، د دې سیمې له ښایستونو څخه هم خوند واخلئ. زموږ سره پاتې شئ. رب درکړې دا میاشت د ثوابونو او اجرونو رب درکړې دا ډېر دعاګانې په کثرت لربا غواړه غواړه په سلګو سلګو جنت لربا غواړه میاشت د رمضان کې مغفرت لربا غواړه غواړه په سلګو سلګو جنت لربا غواړه غواړه په سلګو سلګو جنت لربا غواړه دا د رحمتونو برکتونو څخه ډکه ده دا د رحمتونو برکتونو څخه کوم ځای ده وړکیا؟ سلام مسې. دا مچلغو ده. دا کوم ځای ده؟ چلغو مچلغه ده؟ څنګه خړ پړ شوي ولې چې کوئ؟ نستیره باندې نستې در باندې راغلی؟ ته څنګه یې بله؟ ته څنګه یې؟ ته؟ ماشاءالله څوک وروالی یې؟ دا موږ دغه درې یو کړو. تاسو درې تاسو دوه غوښه هم کور ته وړې؟ څومره غوښه کېږي؟ څومره غوښه کېږي؟ سم دی که موږ یوه میاشت کېږي چې وړې وړې یوه میاشت کېږي چې نه ده مو وړې؟ ولا کومه زه یې درکوم غوښه. دغه ستاسو برخه درکوم یې که دا ستاسو برخه ښه؟ دا تاسو بس ده. ماته دا خو دغه ګډ دي سره تاسو هم ګاډی یې که نه؟ نه زه بیا دیم سره ګاډي وه سره ګاډي وه درې زمانې ګاډي دي. میاشت لربا غواړه غواړه په سلګو سلګو جنت لربا غواړه میاشت د رمضان کې مغفرت لربا غواړه غواړه په سلګو سلګو جنت. سلام مسې. خیر خیر یې کوم ځای یې؟ موزه یې؟ ښه پلار دې څه کوي؟ څه کار کوي؟ ښه څه کوي؟ کور ته مو غوښه در وړې؟ کور ته مو غوښه وړې؟ څومره وخت کوم نه ده وړې؟ بې پلار وساته دغه پاکه میاشت کې قبولیت لربا غواړه غواړه په سلګو. سلام مسې. جوړ بخیر. کوم ځای؟ کوم ځای؟ مرزاکي ده. مرزاکه شوه؟ مرزاکه ده؟ درې راغلې؟ هو 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 واخله غوښه. د ګازر روژه ماتې غوښه کوي ها؟ صحیح شو مننه. غواړه په سلګو سلګو جنت لربا غواړه سر په سجده کېږده. څنګه یې؟ جوړ یې؟ خیر یې؟ ستړی یې؟ دا واخله غوښه. روژه ماتې غوښه کوي ها؟ صحیح ده؟ خپلو عباداتو کې لذت لربا غواړه غواړه په سلګو سلګو جنت لربا غواړه میاشت د رمضان کې مغفرت لربا غواړه غواړه په سلګو سلګو جنت لربا غواړه غواړه په سلګو سلګو جنت. سلام مسې. څنګه؟ کومه ولسوالۍ ده؟ دغه مرزاکي مرزاکي ولسوالۍ. صحیح صحیح. اړل پی پورته کړه صهیب رب ته وژاړه لار. سلام مسې. جوړ یې؟ خیر یې؟ کوم ځای یې؟ مرزاکي. هو هو واخله ده. صحیح شوه؟ سره ورمنځ کې مو ساتې؟ ډېره مننه ډېره مننه.
په سلګو سلګو جنت لربا وغواړه میاشت د رمضان. سلام ماشه دا کوم ځای ده؟ دا ترخیل. ترخیل؟ کومه ولسوالۍ چې ده؟ کومه احمد خیلو؟ واخله دا غوښه بس ده بس. میاشت د رمضان کې مغفرت لربا وغواړه غواړه په سلګو سلګو جنت لربا وغواړه غواړه په سلګو سلګو جنت لربا وغواړه میاشت د رمضان کې مغفرت لربا وغواړه غواړه په سلګو سلګو جنت لربا وغواړه غواړه په سلګو سلګو جنت لربا وغواړه میاشت د ثوابونو او اجرونو رب درکړې ده میاشت د ثوابونو او اجرونو رب درکړې ده ډېر دعاګانې په کثرت لربا وغواړه غواړه په سلګو سلګو جنت لربا وغواړه میاشت د رمضان. لاجه منګل وسره نه دی نیولې وګه خو نه نه وګه نو دا وخت سره واخله صحیح ده هغه نور څه دی یو ته ورکه ښه صحیح شوه د خو وخت سره غواړه په سلګو سلګو جنت لربا وغواړه دا د رحمتونو برکتونو څخه ډکه ده دا د رحمتونو. څنګه دا کوم ځای ده؟ نزي خلا فغوخه دي كورته وړې كورته دي غوخه وړې څومره وخت کېږي نه دي وړې څو میاشتې دوې دا واخله صحیح شوه. رمضان کې مغفرت لربا وغواړه غواړه په سلګو سلګو جنت. څنګه حاجي صاحب ښه یې جوړې بخیر یې وږی خو به نه یې نه خو وږی که نه روژه ده خیر ده دا د روژه ماتې صحیح شوه بس دا کم یو دوا یې کوه الله دې دین دونه جوړ کړه غوښه دې کور ته وړې وه نه والا څومره وخت کېږي یاره میاشت پکې میاشت قضا صحیح دی موږ بیا به راوړو بیا هم راځو ښه الله دې دین دونه جوړ او واخله دغه اضافه هم واخله ته واخله نه مننه یا الله دا سلګو سلګو جنت لربا وغواړه میاشت د رمضان کې مغفرت لربا وغواړه غواړه په سلګو سلګو جنت لربا وغواړه. ډیره زیاته مننه لیدونکو له لیدلو مو مننه له حوصلې مو مننه خدای تعالی دې وکړي چې روژه مونږ تر دا مهاله ښه راتېره کړې وي او دا د موږ راورسېدلو د پکتیا ولایت پټان ولسوالۍ ته چې په خلکو مو تقریبا په 150 کورنیو مو غوښې هم وویشل همداسې لارې هغه ښایسته ساحې مو تاسو لپاره راخیستې وې انشاءالله دغلته یو څکمنیو کې یو په یو شمېر هېوادوالو باندې به مرسته هم ویشو او تاسو یو کار وکړئ هم ویډیو مخته شیر کړئ او هم هغه زکاتونه خیراتونه او مسلخې چې وي هغه هم تر موږ راورسوئ نو تاسو ټول څخه ډېره مننه کوم خوشحاله آباد او د عبادتو ډکه روژه ولرئ ښه وخت